سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تر دې دمه به روغ او جوړ یاستئ. راځو نن تاسو سره یوه ویډیو شیر کوو. اکثره په فیسبوک کې جعلي اکاونټونه یا جعلي یوزر جوړیږي چې تاسو کولی شئ چې فیک اکاونټ یا جعلي اکاونټ څنګه معلومه کړئ، څنګه یې پیدا کړئ. د دې لپاره راځو اول پلی سټور ته راځو چې هغه کوم اپلیکیشن ده چې تاسو د دې په واسطه هغه عکس پیدا کوئ چې د کومې منبع نه کوم ځای نه راخیستی ده. کله چې پلی سټور ته راشئ، پلی سټور کې به ووهئ کویک سرچ به ووهئ. دا کویک سرچ مو چې کله وکېږه، دلته به بیا کویک ایمیج سرچ ووهئ. کویک ایمیج سرچ دا به وکېږئ. کله چې دا وکېږه نو طبعا چې ما سره دا اوس په ټلیفون کې انسټال ده، تاسو به هم په خپل ټلیفون کې انسټال کړئ او هغې نه وروسته به بیا اوپن ته راشئ. دا اوپن علامه به ووهئ، دا به تاسو ته دا پروګرام خلاص کړي. کله چې دا پروګرام خلاص شي، تاسو ګورئ د کونج کې هغلته د جمع علامه راځي یا مثبت وکتور راځي. نو دغه جمع علامه باندې مونږ کلیک کوو. کله چې کلیک وکړو، دا ګورئ دلته مونږ ته دوه اپشنونه راکړل. دلته اوس که چیرته مثلا ټیک فوټو ډایرکټ هم یو کوم ځای نه درته عکس راسي یا یو ډایرکټ تاسو ته د څه شي باره کې معلومات راسي، ډایرکټ ټیک فوټو ووهئ او هغه به تاسو ته ډایرکټ معلوموي چې دا د کوم سایټ نه یا د کومې منبع نه دا اصلي د چا ده، چا پورې تړاو لري، کوم ځای نه راخیستل سوی ده، هملته مولي. زه راځم اوس ما سره یو اکاونټ ده چې فیک اکاونټ ده، البته د جینۍ په نوم باندې یا د ښځې په نوم باندې جوړ سوی ده. زه ګورم چې دغه اکاونټ عکس دوی له کوم ځای نه راخیستی ده، کومې منبع نه راخیستی. نو زه ایمیج ګیلري دا ګیلرۍ ته ځم او اوکې کوم او دلته هغه عکس ته ورځم. هغه عکس به دلته ایمیج به اوکې کړم. هغه ما سکرین شاټ تیار اخیستی ده. سکرین شاټ فولډر ته ځم او دلته سکرین شاټ کې زه اوکې کوم. دا ګورئ چې کله مې اوکې که عکس راغی. دا ګورئ ایمیج کراپینګ روټیشن، تاسو کولی شئ چې کرپ یې کړئ، دغه یې کړئ، پیدا یې کړئ. نو ما تیار کرپټ کړی ده، رامې وړ دلته او دلته دا ګورئ دوه علامې دي. دغه د جمع علامې څنګ کې دا د زوم غوندې علامه چې ده، په دې باندې کلیک کوم چې دا ایمیج ما ته سرچ کړي چې دا د چا پورې تعلق لري، کوم سایټ پورې، دا د چا ده، په ګوګل کې چا ورکړی ده. دا ګورئ ډایرکټ هم ګوګل ته راوړي. دا ګورئ دا عکس نیل پولیش دې نوم باندې ده په ګوګل کې او مختلفو سایزونو کې ده. دا ګوره چې ډېرو ځایونو کې کارېدلی ده. همداسې کته ځمه زه ګورم چې دا کومو ځایونو پورې. دا ګوره دلته یې ټول عکسونه تاسو ته راړئ. شو آل ایمیج دغه کس ټول دغه جینۍ چې کوم عکسونه اچولي دا ټول تاسو ته راړئ. نو د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې دا معلوم کړئ چې دا عکس فیک ده، یعنې خپله د هغه شخص نه ده، دا له ګوګل نه اخیستل سوی ده. دا ګورئ دا ټول عکسونه دي، دا د دې کس پورې تړاو لري، د دې کس عکسونه دي. خو اوس هلته پې اکاونټ بل چا هم جوړ کړی ده، هغه هم دعوه کوي چې دا عکسونه یعنې زما خپل عکسونه دي. دا ګورئ دا عکسونه ول چې دلته تاسو ته ټول سرچ شول. نو دغسې تاسو هم کولی شئ چې فیک اکاونټونه یا جعلي اکاونټونه څنګه په اسانۍ سره وکولی شئ چې پیدا یې کړئ. نو تر ټولو اسانه او بهترینه لار یې همدا ده. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، تر څو ټول په دغسې جعلي اکاونټونو باندې پوه شئ چې دا عکسونه جعلي یا فیک پکچر دي او فیک اکاونټونه دي جوړ شوي دي، تر څو خلکو نه پې استفاده وکړي او خلکو ته پې دوکه ورکړي. ډېره زیاته مننه.